الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دویشتم پارا د سورت نوم دے سورت سبا، سلور دیشتم نمبر آیت تے. د مشرکانو حالات ذکر کېدل. مخکې درس کې ذکر شو چې هغه خلک چې هغوی قرآن نه انکار کو، د الله کتاب نه منو او په خپلو ناکارو مشرانو پسې روانو، بې دلیله د هغوی خبرې به منلې. نو کله چې ورځ د قیامت شي نو دا کشران او دا مشران به دواړه د الله په دربار کې پیش شي. یو بل نه به تپوسونه کوي، یو بل ته به جوابونه ورکوي. دا کشران به د مشرانو ته وایي که تاسو نه وی په دنیا کې نو لکنا مؤمنین، موږ به ایمان راوړی وی. هغوی به ورته ووایي په جواب کې انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم، من خو تاسو باندې څه زبردستی نه وه کړې چې قرآن ناغلی و او د هغې نه پس موږ تاسو کلک نیولي وی چې په دې باندې به عمل نه کوو. بل کنتم مجرمین، تاسو خو په خپله مجرمان وي، یعنې موږ باندې ټوله پړه مه رااچوئ. بیا ذکر شو چې دا کشران به بیا د مشرانو ته ووایي چې ټیک د تاسو په موږ زبردستی خو نه ده کړې، خو بل مکر اللیل والنهار، تاسو زمونږ د ګمراه کولو دپاره به جلسي جلوسونه او د شپې به هم دعوتونه کول، په هغې کې به مونږ ته تقریرونه کول او شرک طرف ته به هم راله دعوت راکو چې ان نکفر بالله ونجعل له اندادا، چې ټیک د الله هم شته خو دا د الله نازولی دي، دی حصهدار او برخدار دی. نو بیا ذکر شو چې دا دواړه ډلې اصل کې خو دواړه ګمراه دي، که نه که کشران دي که مشران دي. نو کله چې دوی عذاب د جهنم ویني نو اثر الندامه، بیا به خپله خپیمانتیا ښکاره کړي او په ورځ د قیامت کار څومره خپیمانه شي څه فایده انسان ته نه ورکوي. نو الله به ملایکو ته ووایي چې د جهنم د اور توقونه راوالی پټې په دې غاړو کې وله واچوئ، رای کاږئ اور د جهنم ته ورغوزار کړئ. دا د تیر شوي درس کم چې موږ شروع په ورځ کړی دا د هغې خلاصه وه. اوس د 34 نمبر آیت کې ذکر کوي چې څنګه دغه مشرانو د خپل کشران دوی ته دعوت شرک طرف ته ورکړی، دقه رنګ دوی د خپلو کشرانو ته دعوت د دې خبرې ورکو انکار د رسالت ته چې ګوره دا نبي چې کوم دی دا به نه مني. څنګه چې د توحید نه شرک ته راړولي نو دقه رنګې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د رسالت نه څه کول؟ منع کول به. او دی آیت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی هم ده چې پیغمبره که دا کافر دا مشرکین مکه ستا په خلاف راپاسی او د حق خبر مخالفت کوي نو خفه کېږي به نه، زړه به نه تنګې، ځکه چې څومره انبیاء علیه الصلوۃ والسلام الله را لیږلي نو د غټو خلکو د هغوی مقابله کړې ده. نو دا تسلی ده. وما ارسلنا فی قرية من نذیر،
او نه دی لېږلی مونږ په یو کلي کې یره ورکوونکې الا مگر قال مترفوها ویل با بدمست خلقو د هغې کلي مترفو هغه چاته وایي چې ډېر زیات مالداری او د دې خپلې مالدارۍ د وجې نه دی د الله نم غافله شي او د آخرت غم هم ورسني بس د مال په دولت او په نشه کې دی پروت دی مست دی دې ته عربۍ کې مترف ویلی کېږي او په هر دور کې د حق مقابله داسې مالدارو خلکو کړې ده سورت هود تاسو لوستلې په هغې کې بار بار دا جمله تیریږي چې وقال الملأ الذين استكبروا من قومه د نبی په مقابله کې به د قوم چې کوم مالدار خلکو هغوی به راپاڅېدل او وسم که د دین مقابله کوي او د حق په خلاف ودرېږي نو دا مالدار خلک د حق ملګرتیا چې کړې ده نو دا همیشه کومو خلکو کړي غریبانانو مسکینانو زمیندارو خلکو کړې ده مالدار خلک د مال په نشه کې بیا مست نو دی مترف خلقو بس ویل دی بدمست خلقو انا بما ارسلتم به کافرون یقینا پا اغا سبان دی چی تاسو را لګلې شوی کافرون من کفر کوونکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مکی مشرکان ویل دا ته چې پس الله را لګلې په کم دین ګوره په دې من کفر کو نی منو در سره خنو دلیل به پیش کو وردا یاد ساتي که یو سړی هر څومره باطله بانی هغه هم خامخا تا ته یو دلیل پیش کوي اگر چې د هغه په نیز به دلیل یا به دلیل نه وي خو دی به دلیل ګڼي نو دوی به په دلیل کې څه پیش کول وقالو ویل به دوی په دلیل کې نحن اکثر اموالا و اولادا مونږ د ډیر مال او اولاد والا یو دا به ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیستا خبرې نه مونږ وګوره مونږ په حق باندې څنګه په حق مونږ له الله ډیر مال را کړو ډیر اولاد را کړو دا د مال اکثریت د مالداری او د اولاد ډیر دا به د حقانیت نه غنل ویل به چې کوم د الله نه وي خوخو او د الله دوستان نه وي نو ولی مونږ له به مال او دولت ډیر راکو دا به دلیل پیش کو یعنی مونږ سره الله مینه کوي خوخي ذکر له مال او دولت ډیر زیات را کړی بل به دا خبره کوله وما نحن بمعذبین او نه یو مونږه عذاب را کړی شوی په دنیا کې مل را مال او دولت ډیر را کړو که ال تلار شنو بیا به مر عذاب نه را کوي وما ارسلنا فی قريه من نذیر او نه دی لېږلی مونږ په یو کلي کې یره ورکوونکې الا مگر قال ویل به مترفوها بدمست خلقو د هغې انا بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږه په هغه څه چې تاسو را لېږلی شوي کفر کوونکي وقالو ویل به دوی په دلیل کې نحن اکثر اموالا و اولادا مونږ ډیر مال والا او اولاد والا یو وما نحن بمعذبین او نه یو مونږ عذاب را کړی شوي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وصلى ورته درې جوابونه ورکړي دا دوی چې کوم دلیل به پیش کو چې موږ د الله خوښ یو د الله دوستانی ذکر علی مال او دولت را کړی درې جواب الله کوي یو جواب دی آیت کې دی قل تورت اوایا ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر یقینا رب زما فراخي رزق چالره چې اوغړي ويقدر او تنګي پیغمبر دی خلکو ته وایي چې د مال او د اولاد ډیرواله دا دلیل د حقانیت خو نه جوړیږي دا خو د الله د دنیا یو نظام دی چاله ډیر دولت ورکړي دی چاله لګ ورکړي اکثر دا سکه د چانه والی دی بل له ورکی غریب مالدار کی مالدار فقیر کی دا د الله د دنیا نظام دی دا د حقانیت دلیل نه جوړیږي نو ځکه وی ولکن اکثر الناس لا يعلم لیکن اکثر د دې خلکو نه پوهیږي څه مطلب یعنی دا جاهلان دي نه پوهیږي مال او دولت
ور سره دی الله ورکړ نو دا دوی غني چې په دې باندې مونږ الله ته ګرانی ذکر را کړی دا الله دوست به علی چې کله د الله په خپل دین کې ته استعمال کړي نو پوه شو چې اوس د الله خوښه او دا مال او دولت او دا خدای الله تقسیم دی بس چاله فراخ ورګي چاله کمزور مال ورګي وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دویم جواب الله کوي چې دا مال او دولت او دا اولاد په دی الله ته سړی نه نږدې کیږي که الله ته ځان نږدې کول غواړي نو الا من آمن وعمل صالحا دا شرطونه ذکر کړي د ټولو ناول شي دی ایمان راوړي دویم وعمل صالحا صرف په ایمان هم کار نه کیږي دا غي سره سره باندې عمل کې کاغه بدنی اعمال دی منځ دی او دسته روزه ده او کاغه مالی عمل دی چې د الله په لار کې مال شي دی خرج کول دی نو په دې باندې بتاسو الله ته به نږدې کیږي صرف مال او دولت باندې سړی نه نږدې کیږي. تفسیر سمعانی او روایت ذکر کړي دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی نبی علیہ السلام به دا دعا کوله دا دعا هم دی او خیری هم دی. نبی علیہ السلام به ویل یا الله کم سړی چې ما سره محبت ساتي غل دومره مال او دولت ورکړي چې گزارې پکې ځکه چې مال او دولت ډیر شنو بیا بدن مترف جوړیږي بیا بدن نبی مقابله تم را پاسي او یا الله کم سړی چې ما سره بغض ساتي نو سم مالدار دي و نبی علیہ السلام به خبره کوله سم مالدار کې څوک چې زما دشمنی کوي نو کله کله دا ډیر مال او دولت نه دی دا سړی په ګناهونو کې ګره واقع دی مال او دولت ډیرواله دا سبا د خبره خو نه ده او چې دا غي سره دا شرطي ایمان او عمل صالح دغه مال او دولت الله درکړي دی خو چې تی د الله په لار کې خرج کی په حلال غټي حرام خوري نزان ساتنو دا صعيب بد کار نه دی نو چا کې چې دا دوه شرط وسواور د غي د پاره زیره فاولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا دغه کسان دوی د پاره بدل د دوچندا په سبب د هغه عملو چې دوی عمل کړي الله مؤمن ته د یوې نیکي سو اجر ورکړي لس دې ته ضعف دوچند وي کله کله د لسونه او یاو ته ورسي او د دین هم الله سیوا کوي نو دا خو د دنیا بدلې شوي وس اخرت کې بدل صدر کوي ذکر کوي وهم فی الغرفات آمنون وهم او دوی فی الغرفات په بنگلو کې آمنون په امن کې غرفات د جنت بنگلو ته وي د دې جنت ته چې داخل شي په دې کې دن نبی ځان نه بنگلی دي او هغه به څومره اوچته سو منزله ده نو د دې څه ذکر نشته په قران حدیث کې دا الله تعالی علماء وسپارلې ده چې په جنت کې په یو بنگله کې به سو منزلونه دا الله ته پته ده صرف یو روایت کې راځي دي سنن ترمذی کې دي په سلور خبرو باندې الله مؤمن مسلمان ته په جنت کې بنگله ورکړي په سو خبرو سلور کله دنیا د لچا پینځمر لیزه اسې درکو نو ټول عمر به غلامی کې خکته پورته ورته کیږي یاره خیر سره کړي مال اسې زیرا کړي او الله وی په سلور خبرو باندې زو په جنت کې د لغټه بنگله در کوم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعده کړي موږ سره سنن ترمذی کې دا روایت دی دا سلور خبرې ځان کې پیدا کړي او ډېری اسانی دي اول څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث د څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت د بنگلو ذکر وکړو یو باندچی ناسو هغه ورته ویل لمن هي یا رسول الله الله رسول دا دومره بنگلی چې دی دا به مونږ ته ملاویږي کنه دا چا د پاره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا سلور خبرې چې چا کی اغله په جنت کې بنگله ده یو لمن اطواب الکلام دا اولنې خبره
چې د ژبه په کنټرول کې. اطواب الکلام دا معنی ژبه په څه کې اواز باندې پوهیږي ژبه په کنټرول کې. یعنی اطواب الکلام دا معنی د خوږی خبرې کوي. که کور کې د زنانه سره لګی نو خیسته خوږی میټه میټه خبرې، که د بچو سره ماشومان سره خیسته خبرې، که د ګاونډي سره خیسته خبرې. دې ته وایي اطواب. دا نه چې ځان نه دی ورو ګورینډک جوړ کړي هر سړی د نه تنګي نه بیا دا بنګله نه میلاوي چې دومره ښایسته ژبه دي مړه چې خلک وایي چې دی لګیا وي او زه ورته ناست وی. داسې خوږې خبرې. دویم اطعم الطعام چې همیشه په خپله نه خوري په بل یې خوري. دا دویم شرط. په بل مسلمان په یو فقیر مسکین باندې څه کوي خرچه ور باندې کوي. دا زمونږ د درس کسان دي که نه یو پکې راپاسې لکه سبا به هوټل نه زه کباب راوړم په تاسو بیا خورم. په دې الله د جنت بنګله درکوي. د دې نه ښه مجلس ښه ملګري نور کم. دریم ادام الصیام. د رمضان المبارک د روجو نه علاوه د نورم روجې نیسي. لکه اوس د عاشورې روجه را روانه ده، هر میاشت کې 3 روجې نیول دام کوي. څلورم وصلوا باللیل والناس نیام. دا ټول خلک اوده پراته دي په خوبونو کې ډوب دي او دی راپاسي او د سوکي او تهجد لمونځ ته راپاسي. دا څو خبرې شوي؟ څلور. پستې خبرې کول، په بل مسلمان خرچه کول، د روجو پابندي کول او د شپې د تهجد او د مانځه اهتمام. په دې الله جنت کې بنګله سړي ته ورکوي. دې ته وایي هم فی الغرفات. او داسې بنګلې دي چې آمنون په امن کې وي. په دنیا کې د قیمتي بنګله ولې نه خو بیا به د مخې ته ټوپکمار ودرولې بیا به هم یریږي، بیا هم یریږي. اول ته نه ټوپک او ویسم نشته او د امن زندگی ده پکې. وما اموالکم ندی مالون استاسو ولا اولادکم نظامن استاسو باللتی په دې طریقه باندې تقربکم چې نزدیکی تاسو عندنا مونږ ته زلفا په نزدېکت سره الا مگر اغه مال او اولاد پیدا ورکي من اغه چاته امنه چې ایمان راوړي او عمل صالحا او عمل کړي نیک. فاولائک نو دغه کسان لهم دوی د پاره جزاء الضعف بما عملوا، بدله د دوچندا په سبب د هغه عملونو چې دوی کړي. وهم او دوی به فی الغرفات په بنګلو کې آمنون امن کې اوسېدونکي. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. دې کې اوس یره ورکوي دغه خلکو ته دا په مال او په اولاد چې به فخر کوو چې موږ د الله دوستانی ځکه موږ له مال لا کړی او زموږ نفر ډېر زیات دي. الله د دې جواب ورکوي چې هغه مالدار خلک چې د مال او د دولت په وجه زما د دین مقابله کوي نو الله د هغوی سزا ذکر کوي. والذین هغه کسان یسعون فی آیاتنا کوشش کوي دوی د آیاتونو زمونږه معاجزین مقابله کوونکي. اولئک دا کسان فی العذاب محضرون په عذاب کې حاضر کړي شوي دي. پس د قیامت د ورځ راتلل دي د دوی حاضرېدل دي او ډایرک کم خاطلل دي جهنم ته. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. دا دریم جواب ذکر کوي. او په دې سوال لازم چې د آیت خدا مخ کې تیر شو کنه ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نو دی وغه آیت کې فرق بیا څه دی خو تکرار لازم راځي. نو جواب دا دی دا فرق به درته صرف دا لفظ من عباده معلومي. پاغي کې لفظ د من عباده نشته د کم چې مخ کې تیر شو او په دې کې لفظ د سره غلي من عباده. نو اغل ته چې الله ویلي چې پیغمبر ورته وای زما رب رزق چاله فراخي چاله تنګي نو داغي تعلق د کافر سره. کافر هټول یو شان مالدار نه دي کنه او دې کې لفظ د من عباده راوړې د دې تعلق د چا سره دی؟ د مسلمانانو سره. په مسلمانانو کې څوک مالدار دي څوک سدي څوک غریبان. اوس پوه شئ دا من عباده لفظ دا دلیل دی چې دا هغه آیت او د آیت کې ګوره فرق دی. دا فرق یا ساتي د قرآن په نقطوم ځان پوهه کوي.
نو الله رب العالمین دریم جواب کوي دغه مالدار خلکو ته چې هغوی به ویل موږ سم مال او دولت اولاد ډېر دی موږ د الله خوښ الله ورته وایي صرف تاسو نه داسې خو ما مسلمانانو سره هم کړي دي قل ووایه ان ربي یقینا رب زما یبسط الرزق لمن یشاء فراخوي رزق چا لره چې وغواړي من عباده د بندګانو خپلو نه دې نه خاص بندګان مراد دي او خاص بندګان د الله مؤمنان دي ويقدر لو تنگوي غلران فوز دا مومن سړی چې خرچه کوي په دې غریبۍ کې د مال او دولت خرج کوي د الله په نوم باندې او یا مالدار دی صدقه او خیرات کوي نو واوره وما انفقتم من شيء اغه چې خرج کوي تاسو د سمال نام فهو يخلفون د دغه عوض بدر کوي الله تعالی الله مومن مسلمان چې څه خرج کوي نو د دې بدله ولزو ضرور ورکو او بدله څنګه ده صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر سحر دو ملائکه راکوزیږي ينزلانی ملکین یا ملکان هر سحر دو فرشتي لاندې راکوزي شي او دا دو فرشتي خیریم کوي او دعام کوي اول وی اللهم اعطي منفقا خلفا دا غالبا د بخاری حدیث دی و یا الله څوک چې مال خرج کوي نو ته ولا د هغې ښایسته بدلې ورکړي نو په دنیا کې د مال بدله ده د الله بدله پکې برکت واچوي نور به هم دله زیات او اللهم ممسکا تلفا یا الله کوم چې کنجوس دی او مال نه خرج کوي نو ته ولا کم کړي د ملایکو خیریم قبلیږي او دعایم څه کېږي بلکې الله را لیږي د دې دپاره چې تاسو مانه دا وغواړئ چې زه قبول کړم نو څوک چې صدقه خیرات کوي که هغه 1 روپۍ دی او که هغه 100 روپۍ دي وګورئ ملایک به درته دعاګانې کوي چې یا الله نور هم وله زیات کړي نو برکت به وکړي او چې شومتوب دې کوو نو په دې شته کې به بیا اړه تنګي وهو خیر الرازقین هغه الله غوره رزق ورکوونکی دی وما ارسلنا فی قريه او ندی لګلی مونږ په یو کلی کې من نذیر ير ورکوونکی الا مگر قال ویل بمترفوها بدمس خلق داغي الا بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږ په هغه څه چې تاسو پر لګلی کفر کوونکی وقالوا ویل بدوی په دلیل کې نحن مونږ اکثر اموالا و اولادا ډیر مال والا او اولاد والا یو او دا خبره به هم کوله چې وما نحن بمعذبین نه یو مونږه عذاب را کړی شوي الله ویقل اوای ورته پیغمبر ان ربي یقینا رب زما یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر فراخی رزق چاله چې وغواړي تنګي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه دوی نه پوهیږي وما اموالکم او ندی مالون استاسو ولا اولادکم نا اولاد ساتو باللتی په دې طریقه تقربکم چې نزدیک تاسو عندنا مونږ ته زلفا په نزدېکت سره الا مگر اغه مال او اولاد پیدا ورکي من اغه چاته امن چې ایمان راوړي او عمل صالحا او دې سره نیک عمل کوي فاولائک نو دغه کسان لهم دوی د پر جزاء الضعف بدل د دوچندا بما عملوا په سبب د هغه عملونو چې دوی کړي وهم او دی و فی الغرفات په بنگلو کې امنون امن والا والذین هغه کسان یسعون چې کوشش کوي دوی فی آیاتنا پایاتونو زمون کې معاجزین مقابله کوونکی نو الله وی اولائک دغه کسان دی و فازاب کی محذرون حاضر کړي شي دریم جواب کوي قل اوایا ان ربي یقینا رب زما یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له فراخی رزق چاله چې اوغواړي د خپل خاص بندګانو له تنگ یوي لرام وما انفقتم او اغه چې خرج کوي تاسو من شيء د سمالنا فهو يخلف د اغه بدل بدر کوي الله وهو خير الرازقين الله غور رزق ورکون کې دي